بسم الله الرحمن الرحیم. لاجیکل کې نور الله ته ویل کوم فنکشن فایده اف ایرر فایده کنه. اف ایرر دا مطلب د څه ګوره دلته د یو شي مثال پرایس دی، ټوټل پرایس یا پرایس دا په آیټمز باندې تقسیمیږي. دلته ورته وایم چې ریشیو صحیح یا ریشیو یا مثال پر قیمت یا لاست قیمت صحیح. که چېرته صحیح راووتو صحیح راباسه، که صحیح نه راووتو بیا به اف ایرر لیکه. دویم اف ایرر که چېرته دا خانه تقسیم دا یو مثال درکوم په دې خانې صحیح کامه و صحیح اگه صحیح نه باز چی نوشته کنم هر چی که نوشته میکنی ضرور نیست که اف ایرر اینجا باید نوشته کنی. ببین دایی څخه هم هم نوشته میکنه که 12 تقسیم 5 څنګه ډیټ اینډ ټایم ایریا ده هوم کاسټوم څورته اخلم جنرال 12 تقسیم 4 انټر 3 ویل شي صحیح ده. که چېرته دلته یو عدد مې په دې باندې تقسیم کو وګوره دا یو عدد دی تقسیم دا انټر هیڅ نه. که تقسیم شي تقسیم شي، که تقسیم غلطي وکړي په تقسیم کې بعد درته چی راوځي اف ایرر. زه ورته وایم شل تقسیم ا اف ایرر غلطي ده که نه، غلطي به په هغې ځای ورته ولاړې 12 یا اینجا آمدم 0 تقسیم 2 0 شو که نه. دلته ورته دادم 2 تقسیم 0 ایران وای هیگر مانه ها لاجیکل فنکشن کی فنکشن ہے دا एग्जांपल دی کنه فرموله په دې باندې کار کوي. بالکل دا فرموله دا فنکشن په باندې نه کې اندسي ولې کېره نه لیکي خدای فیرر هم دغه فاهو سره کار کوي صحیح ده وشي. مثلا اران فنکشن اران فنکشن هم کار کړه راوندا سم فنکشن مو ویلې recently used function خو هغه فنکشن دی چې یو ته کار یې دلته ځان رارسوي امید recently logical function text function date and time function financial function دا financial function دا فول کورس ته ضرورت لري. کولی شي که تاسو چېرته بیا ډېر شاوخوا نیسئ فنکشن بس کولی شي فول کورس ته فنکشن واخلئ بیا ته زه کمپلیټ کړم. اوس که په دې کې کوو دا د فاینانشل فنکشن هر فنکشن یې فارموله کله واخلئ ضرور همداسې وش نه دا وخت ته دې خپل یو بیبي ته دې تا وکړه که نه دې زه ته سره پوهېږم هغه سره پوهېږي دوی ته دا هېڅ په دغه نه خوري. ویل ته وګوره انجینیرینګ فنکشن سټیټسټیکل انجینیرینګ فنکشن کیو فنکشن دا انجینر وګوره انجینر چې مثال داسې په دې افعال سیستم د فنکشن نه خپل علامه هو ما برات معلومات میتونم صحیح یک چند دانه او دې کې بعضې ویلي په لوکاف کې یو څو فنکشن پاتې وي چې په هغې باندې خبرې کوو یو چې ایچ لوکاف او وی لوکاف. ایچ لوکاف دلته کوم په ما کار کوي ایچ لوکاف اډرس فنکشن خو ورته کار کوي باندې پریفکس فارم کار کوي پریفکس الیمنٹ ایچ ایکس نشان میں هم هو وغیرہ نه کوي. چوز فنکشن هم باید کار کنیم دین روز استاد چوز فنکشن کنه کله چې ایریا انتخاب کو بعد غیر برانچونه چې کوم انتخابو چې دا برانچونه مکمل ټول په یو سلیکټ کو بیا هغې ټیم کې نه راځي نه علیحده بیا کوو صحیح. خو هغه یو سلب کې کوډ ورکوه او وویل فرمول جوړی مشکل به ګالې که نه به ګالې یو مشکل ګالې نو خلک ترې پیدا اخلي. lookup function کدام فانکشن lookup function به خاطر چی استفاده میشه؟ دا فانکشن دلته زه نه کوم صحیح دلته زه ورته وایم که چېرته مې دلته نیم لیکو lookup این فانکشن این صاحب سید نیست
دلت میکنه. دلت شده یا نشده؟ اینجا میم اکوال لوکاف مانا بلند کردن. اگر در اینی خانه یا در اینی خانه سی نمی خانه اینجا آمدی در این خانه کاما چی لوکاف کو باز اینجا ما میم لوکاف کو مثال ناماراش لوکاف کاما سالری شب نشان انتر دیسا همه میم چی نوشته میکنه عثمان برات میگه چند تا ماشتر لوکاف میکنه بلند میکنه یا نمیکنه لوکاف چی کار میکنه از یک فرمول شما میتونی که دیتا را چی کنی بلند کنی چی کنیم استاد از یک فرمول از یک دیتابیس میتونی که لوکاف که مثال عثمان چی کدار تر خاطر رو بر دیتابیس ورات بیت که برات نشان میده که نی میم وی لوکاف کدام لوکاف وی لوکاف این لوکاف بود چی بود لوکاف یک اچ لوکاف است یک وی لوکاف است یک چو لوکاف که است هورزونتالی بر نمبر بلند میکنه وی لوکاف که است ورتیکلی بر بلند میکنه چی کار میکنه ورتیکلی خودی سهمامی اینجا لوکاف فانکشن داریم چی داریم لوکاف در هر کدام مثال لوکاف است لوکاف که اینی خانه باز اینی خانه باز اینی انتر دا انتخاب میکنه از چی لوکاپ میکنه H41 لوکاپ کو E44 یا E46 یا 1 یا 2 از کالم ها اینی فانکشن ها مکمل دیلیت میکنه این فانکشن چیست نیست اینجا ما این فانکشن هم دیلیت کردیم بالا اس میگه که باید دیلیت باشه این ساها رنگ برش میتونم که معلوم شود باز دیلیت هم میکنه خدای سهمی فرمولا میکنه فانکشن وی لوکاپ نیم اکوال وی لوکاپ اینی خانه کاما ده چی وی لوکاپ که کار میکنیم ما اینجا میم دازت کن چه دابل کالا مورو که equal v lookup خو شروع ورتیکلی بر ما دیتا بلن کو کاما د کدام ساها دای ساها اینیاس یانیس ورتیکلی صحیح کاما از کدام کالما برش بگیم کالم 1 انتر کنیم د دیگه هم می وی لوکاپ کنیم که وقتی که یک نفر ما بالا نوشته کنیم به سالری و گرید و هر چی برش نشان بده در یک وقت اینجا میم وی لوکاف وی لوکاف اگر در این خانه ما چیز نوشته کنیم اینجا چی کو وی لوکاف بر ما کو کدام ساحه ای ساحه برش انتخاب کنیم کاما کدام است کالم 2 است یعنی از دو کالم بر ما باز لوکاف کو دهی هم بر فرمولا میکنیم اکوال وی لوکاف اگر در این خانه کاما باز اینجا ورتیکلی بر ما کاما از کالم سی چی کو بلند کنید اینجا بیم وی لوکاپ در این خانه اکوال اگر چیز مساوی و از اینی سی کلم چی بلند کو کمیشنش کلم چند است از کلم 4 بره باو کمیشن ده کلم 4 است یا نیست انتر اخیری ادرسشان است اکوال وی لوکاپ اگر در این خانه کاما چی بود کاما باز کالم چند کالم 5 بلند کنید اینجا ما میم کی نوشته میکنیم ما برش میگیم عثمان برای ما بکش عثمان اینجا هست یا نیست انتر بگیم عثمان که از سالری قدر است و بیت ای در کدام محضرات پیدا میشید در چه وقت شما باید کار کنید یک دیتابیس کلان اول برش فرمول جور بگی یک نفر برش بگی اینی چی کار است تو ببین امی لوکاف که میکنه در دیتابیس اکسس بسیار خوب میشه بسیار
بآسانی اینجا که میکنه که مثال یک نفر برات میگه که نمبر ما چیست، نمبر ازی که تلفن نمبر برش بگویی برات میگه به نام فلانی ثبت است، به نام بیستگی ثبت است، برات میگه نمیگه به نام تو ثبت نیست یا ثبت است یا ثبت نیست. شما میتونید که تلفن نمبر هم اینجا برش چی کنید؟ سلکت کنید. تیر ضرور ده رادا تیر شد درس نتیجه میشه. میم اچ لوکاپ فنکشن وی لوکاپ چی کرده؟ ورتیکلی برای ما چی کرده؟ دیتا معلوم کرده ورتیکلی فهمیدی دایی ورتیکلی افقی آل اینجا عمودی برای لوکاپ میکنه. لوکاپ استاد چی کنی؟ لوکاپ مانا اوچتاول ورتیکل خو یا اول لوکاپ تا دوم بیا اچ لوکاپ تا درین چه دی وی لوکاپ او دلته آلته خو وی لوکاپ معنا ورټیکل افقي بر د ډیټا اوس هارزونټلی مدیر ته په نمبر چې کی ګوره سره کوم ای ډیلیټ کړم select function as ایرا delete as اینجا هیچ چیز نیست. ما برش میگم چی کار میکنم equal چیکو h lookup معنا دی خانه اگر چی بود باز اینی مکمل برای ما لوکاف کو کاما باز اگر اینجا با هارزونتالی برای داد که مثال از کالم 1 مثال از کالم ما یا از کالم فبروری چی مثال سل پنجم را بلند کو باید تو نشان بده. اوکی مارچ است یا نیست اینجا ما مارچ مثال ما مارچ میگی که مارچ مثال مقام یا در پوزیشن 4 چقدر ماش است در مارچ که میگی صحیح پوزیشن بوی 300 است. ببین مارچ 1 2 3 از اینجا مارچ که حساب کردی چهارم مقام یا نمی ماش چقدر شد اینجا ما می برش نوشته میکنیم که نه جنوری ذکر بده حالات دسی جنوری دسی وسا فبراير پس مارچ انتر اینجا میم چی برش میتونم مثال اف در مقام اف برد میگن وسط 1 2 3 4 5 6 این ورتیکالی برای چی میکنه هارزونتالی مانا عمودی ببین اگر در کامپیوتر بگی اینی هارزونتالی بار است یعنی هارزونتال اسکرول بار خود کامپیوتر هارزونتالی به چی میگه به افقی میگه با بارش به اینی چی نام داره ورتیکال اسکرول بار خو آلی بیت اینجا مخالف میں انگلیسی ما هارزونتالی عمودی برای دیتا بلند میکنه اچ مانا هارزونتالی لوکاپ کو مانا ورتیکالی مانا افقی برای ما لوکاپ کو کار بدی بخل کار کنی استاد دا مثلا یو ټیبل نو کنه څو کلمه انتخاب کړو پیدا یو کنه مثلا شپږ ټیبل درو کنه هر ټیبل د علیحده مثلا وکړي مثلا دې ایریا جوینیشن په بیا له هغه فارمولو باندې فنکشن نمدغه کی کنم دا سره ټول یو ځکیږي یو غټ فارموله جوړیږي ورته وظیفه کې فنکشن باندې بول کنسپټ کلیری فارمولا باندې وکړ کې فارمولا کې شته سوده سه کنسپټ راشي چې ولادت سره کم کار کوي سره د فارمولو به شروع کوو صحیح دا چې دې خاص فنکشن تو اوس داسې یاد کړه تا ته لوکاپ څه کوي ته ډیټا وچتئ ایچ لوکاپ څه ورته څه معنا ته هارزونټلی ډیټا وټئ هارزونټلی عمودي یعنی په نمبر وچتئ ورټیکل لوکاپ څه کوي وی لوکاپ معنا ورټیکل بس نور خلاص خبره نور هیڅ په دې کې مې یاد میچ فنکشن ہے انډیکس په پرون مې کار کړی ښه صحیح مې کار کړی انډایرکټ مې هم کار کړی ها انډیکس में करो के इनडायरेक्ट में करो
Direct یو کو سره لیکس پات یو د په بیا وشي برنګ میچ فانکشن چی کار میکنه؟ میچ ببین میچ هم برای معلوم میکنه این جمع دیسه ها डिलीट करें फार्मूला इंज हम चीज़ें नहीं सही इंज हमें इक्वल मीच को फंक्शन अगर दई साहा कामा इंज की चीज़ बेलन करें एंटार में करें इंज नविश्ता में करें कि सियासर बकुदाम पोजीशन सैलरी असिंजा कुदाम पोजीशन एच दा कशी इंज हम में 2000 2000 एंटर बरदमे के मकाम अवल असासी जबर निशान जरूर बजान जोड़े टाइप्स ऑफ द वैल्यू इन जमे में इक्वल मैच को सैलरी एंटर अगेन जमा चीज रविश्ता करें कामा द कोदाम सा मैच को जबरश में एंटर این جمعیم نوشته میکنیم چی؟ سالریش چیست؟ سالریش مثال 5000 پنجم است یا نیست؟ پونش می؟ دا پنجم میچ ده این دا سالری ده دی مقام سره میچ ده میچنگ برد ده کنه صحیح؟ لوکاف سره هو بدی حالات کو ده اس فرق ده لگی فرمولا کی فرق خدا میچنگ ده تاکی فمیج په پوزیشن په پوزیشن سالری معلومه کنه بچی په پوزیشن دی که د یوازې دیو لپاره یک دیکو د خل دی د دې فانکشن ضرورت دشته بدی کی اضافه دی موږ ته ضرورت نشته او کس مشخص لګی ته ضرورت پیدا کی دا یو کس لپاره نه ټول خلکو لپاره دی ته یو کس دا د فانکشن چې دی अपसेट तो दे अपसेट देना पड़ेगा स्पेस खत्म ही से कार के तब दे आते रोज काला मुदाशान हम मेरे कार करी आरटीडी में मेरे कार हो के सर्वर को आके दा कमीशन मुंगता मिसाल डेट एंड टाइम लाचा ट्रांसपोर्ट्स में तो वेल चुमुदी ट्रांसपोर्ट्स से कार की गोरे हे बेच उमुमन कार को ले होना दलता उस यो चुदानी वीली उदी कंट्रोल पर्सन होनी तब्दील लमी ट्रांसपोर्ट्स एक इंतखाब करी कंट्रोल प्लस प्लस एंटर को बस में हो या कदनश में दिगा में ही कारनामा बनश पैदा करे खुश है गोरा दी के डायरेक्ट दिस लिखी करा अलग तासी लक्स आओ की कर बंदे पर हुआ है दी बन हो तो ना पाएगा the sheet लिखी converts a vertical range of cell into horizontal range in a vertical or wise صحیح دې سره زه به بل کار وکم تخنیک په پاکستاني خبره دي استاد څو مو سپوري کړی څو پاتې دي 500 نه دی غیر حاضری وکړه غیر حاضری وکړه استاد غیر حاضری مختلف ها کاری ګوره ځان तो देगा ट्रांसपोर्ट्स का कंट्रोल प्लस प्लस एंटर सही آفرین ګوره دا یو څه د سل ایریا ویل کنه یو سل راته کې د سل ایریا ها څنګه استاد کا تر ټیکس زیات ټیکس ولیکا په دې کې 500 باندې لکه ولې چې ویل کم چې دا راړي एंटर के कर अच्छे से होगी करा ट्रांसपोर्ट्स नंदा इक्वल
ट्रांसपोर्ट्स वो सही शो बस انټر وکم دلته اوسه ته دا یو سل کې صرف تنه یو سل کې ولیکه ټیکس ولیکه چې هغه لازم خب بانو میگم بان که رقمی و رقمی را بان ایسه که چقدر فنکشن هست فارمولیر د کار کوو فنکشن او زیات فارموله کم کار نو خدا براته فنکشن بیخي موږ ته زیات وکړي شاید چې او ماقام سم ټول مهمه وي ته دا فنکشن کوم تلاش کوي د څه چانس کا فاینانشل فنکشن دی بیخي کته د ځان عمر کې ګوره یو فنکشن دومره حالات لري سټل دو فرست ان ته پر بده بیخي سر د راځي چې دا فاینانس کا فاینانشل انجینیرینګ فنکشن دی بیخي د څوک راځي نه ګوره دي کې ماته انفو کارو مهمه ورته کړی دي او انجینیرینګ کې موږ بعض فنکشن دي کې ویلې دي بینری او ډیسیمال او ډیلټا او ریفرنس دا فیکټور نه دا خبره نشته دا څه په داس راځي لکه پرلنګ څه کار کوي امتحان پانل ماجور کړي سمستر ماجور کړي دا شي کوي د شات پکې سی فنکشن راځي چې دا کنورټ ولا راشي صحیح خب فانکشن انشاءالله د شام یک سیمان د بو که شما به کار کنیم بو اینی کار نمیکنه و ات فاینانشال دیگه کار میکنیم که ریکارد تو شما صحیح همینه اگه وزمی خیلی که ریکارد فانکشن هم بینی وزمی خواه دلتا ببینه یک سوال این رقم یک سوال جور میشن که کاونت اینجا ما میگم که سم کو این صاحب برات بکمل چی میکنه انتر سم میکنه خب تو برش میگی که به سم کدی به در یک سل هم ساوند به هم سم به هم کاونت به هم ماکسیمایز به هم مینیمایز به در دو سل چی رو میگیریم نیم جاب سالاری این کمیشن استاپس خان اسد نور ولی این هم است هر کدامش جاب معلوم است جاب سینیس ڈرائیور است اینجا آمده کوک اینجا آمده مثال تیچر سیلز مینز خب سالاری با هر کدامش سالاری هم انتخاب کردی سالاری کم ما برش میده که اینجا بفهمی شما خب اینجا میم کاونت سالاری شما میگی کاونت سم اند کاونت سم و کاونت سالاری نیست मतलब सम अकाउंट इनियस की सम सैलरी माना ची سالاری مرا تو اکاؤنट جمع سم امرات نشان می ته که سم چی قدر سالری کل مردم میگیرن یا خوینی توتال است توتال چند نفر است پر انت چه پوشو تور پوشو thank you enter کنترل پلاس دی ببینید یک سلاس یا نیست اینجا ما میگیم که سم اکاؤنت هر دوش نشان میده سوال راځي کنه راځي ته وای سم کا چه شي سم کا دا سالاری انټر دا سم شو اکاونټ خو نشان ورکړه زم سلاش دی کیو کی اکاونټ هم وکي بیا څه وکړه دلته برای شي کنکوټینیټ کا ڈبل کوٹیشن فرانس داش کنیکٹ کا مثال کنکوټینیټ چه شی وکړه کاونت ټاپ کاوس شروع کدام ساحه کاوس بند انټر
برتبه کې 1590 5 دفعه افغانی و دلار کار نمی‌کنم که چی است نه او چې څو دانې جوین کې نه دا هر څه مشکل نه که څوک غواړي more information about www.permakhtak.function more درباره هر فنکشن لکه بخاری د ډیټي په سم کې دومره فنکشن کار کول دا دغه هغه خبره ده چې چاته وای موږ تاسو څو کې دا فنکشن مو کار کړی څو کنه د خبره ورته راځي یعنی د کنورټس فنکشن چې وایي حساب کې کنورټس کې تاسو قریب 50 سنفو کې واخله سل کې والا کنه سل یو نیم سل خدا پر راځي ای با فهمیدن شما صحیح بارد باکسس هم بکار میه داریکل هم بکار میه کسی فرمود در چی امیدی ای که شما میخوایی که یک چیزی شما می رقم میگی اینجا شما میگی که نه باید ماکسیمایز و مینیمم سالری مو میکشم چی؟ ماکسیمم اند مینیمم صحیح ده؟ مینیمم ماکسیمم سالری که میکشی ایکوال ماکسیمم همیشه نخوبون نخلاصی ماکسیمم سالری دیسا قوس بند کنکوتینیت ډبل کوټیشن باید په دې سلاش باندې جدا شو بیا کنکوټینیټ یو ځای شو چې شی وخی منیمایز وخی یا پر انسر د خلاص کم سالری کې په دې سالری کې بهتر 15 ماکسیمایز سالری ده او سل منیمایز سالری استاد لکه هم پکې استعمال کې دوه د جنګ دلته رااله count A صحیح count end count A count A څه معنا equal count का दादा قوس بند चलो قوس بند calculate double quotation slash double quotation دلته ورته count A خیر رات خاص شوی اس شی او دا ورته مطلب سلاش ورکی سلاش په هغه ماته ایستولې کوټیشن کې هغه په کسټم کې مته ایستولې کوټیشن کې 4 شی بن کې اب راځي رسمي ټیکس په رقم ټاب پای نه پار نمبر کدای کی حساب کړی چې قدر بشي 25 میشه دا کاونټ او کاونټ تاسو ته ورته به کار وکړه زم هر بٹن پریس کوم ماته ریکورډ کړي هر نه کړو نه نه هر بٹن چې پریس کوم کوډ دراته څنګه او تاسو ته په کې دا کړو خو دلته بټن ته ماته ایکسل کې کوډ فکر ده کنه کوډینګ کو د دې ضرورت څه کوي باینری ته واړه څو بټن ته دلته نه ما بکړه و تاسو کې دلته راځم کنه کوډ دی باندې کوم پراپرټي کې دې ته نومې څه ختموم کیپشن انټر زورته فونټ سره شنو فونټ سره اټ کوم وو دی زورته دویش دی اوکې کوم فونټ سره شو ډبل کلیک ښه دلته راځم ځان چې کله مې کی پریس کوله کی پریس باندې کوډ کوم سره څه می ډاټ کمانډ 1 ډاټ کیپشن equal to کی صحیح شو د کوډ ده کنه
دې کوډ شي ته موږ زیات ډول کوډ کولی شو. اوس ګوره چې کله دا دلته راغلی هم مو دا ډیزاین ویو حالات کې ډیزاین موډ یې ختموي. ډیزاین موډ دلته پرې کلیک هر بټن یې کلیک کړه کوډ کې. زه یم ای څو ده وایي 9 وي. زه یم ای غټه څو ده 15 شپېته. می ډاټ کمانډ بټن ډاټ کیپشن ډاټ کیس کی دا داری بټن واخسته دا بټن دا کوډ ولیکم دا کاپی دی. me dot command button dot caption خلاص اسی د اسی دا هغه نمبر دی که ما ته باینري وغیره شوی دی نه د اسی دا کوډ چې ښي د اسی ورته وایي دلته به هر وخت چې کوډینګ کې تاسو په اکسس وایي تاسو به کوډ کوډي تکړه یاست که نه کوډ په چی کې کی پرست لاست فاکس ماوس ډاون ماوس موو چې په دې مې دا کې پرس هم چې وایي دا ما چې څوک راځي هغه پرېږدي خلاص بس نور خلاص شو شل ډیزاین موډ نه وایي دې باندې چې لري ریفرنس ورکوي شوال مو سره غلطي وکړي صحیح میبینی یاره مشکل خدایی نیست اثر کار کنیم اینجا که آمدی چی یعنی کنترل خو آورده میتونی به کنترل بٹن بگی صحیح دا بٹن که گرفتی بٹن اول امی نوشته که سر است رایت کلیک و نوشته از پراپرتی چی میشه از پراپرتی نوشتهش گم میشه از کدام چه از پراپرتی چې مصروف هم شي دې پراپرټي نه مو کنه خبرې کوي سخت تجربه مولا اخیسته دا هنګ دی زه شپېته دانې کمانډ صبر وکړئ دی باندې کله کله کې دی بټن نوم یې سره ډبل پر کلیک کا بیا دلته چې ډبل کلیک کول تر شو څه کلیک می کی پریسټ او دلته ورته کوډ ورته می ډاټ بټن څه شی دی وکي کیپشن ظاهري نوم دی راشي چې شی دی راشي ورته کی اسکی دا دی راشي دا کوډ دی کنه دوه څو نور شامل بدی ځینې نشي بدلای ولی نشي فرق کوم کې استاذ احمد شاه د ادارې کې ناسو خرج پرشي کله ویل زه دخل استاذ احمد شاه زه سم ویډیو